بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين تاسین میم دا د څرګندون کی کتاب آیاتونه دي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. موږ د موسی او فرعون یو څه حال سم صحیح تا ته اورو د داسې خلکو د ګټې لپاره چې ایمان راوړي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خبره دادا چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسیدونکي په ډلو وویشل. له هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله، د هغې هلکانې وژل او د هغې نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې. په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي وو او هغوی راهبران او هغوی وارثان وګرځو او په ځمکه کې حکومت ورکړو او له هغو نه به فرعون او هامان او د هغو لښکرو ته هماغه څه ور وښیو چې له هغو سره یې ویره وه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. موږ د موسی امور ته الهام وکړ چې د ته تای ورکړه، بیا کله چې له تاسو سره د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره او اندېښنه مه کوه. موږ هغه ته راګرځونکي او له پیغمبرانو څخه د هغه جوړونکي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سین نه راوویست ترڅو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خپګان سبب شي. خبره دا ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپله دسیسه کې غلط شوي وو. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. د فرعون میرمن هغه ته وویل دا زما او ستا لپاره د سترګو روښنايي ده، مې وژنه، کېدای شي چې دا زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به په زوی ولې ونیسو او هغوی له عاقبت نه ناخبره وو. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
اخوا د موسی د مور زړه درزید هغه به د هغه راز برملا کړی وای کوم د هغه زړه نه وای ډاډه کړی ترڅو چې هغه زمون پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه ووسی. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هغه د هلک خور ته وویل په هغه پسې ورشه ورسته زه نو هغه له ګوښې نه هغه په داسې شان تر نظر لاندې وساتو چې دښمنان پرې ونه پوهېدل. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. او مون پر موسی باندې لا د مخه د شلو ورکوونو ته یونه حرام کړیو. دغه حالت په لیدلو سره د موسی خور هغه ته وویل آیا زه تاسو ته د یو داسې کور نه خبر کړم چې د هغه اوسیدونکو د پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهی سره یې وساتي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. په دې توګه موسی بیرته خپل مور ته راوست ترڅو چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجن ونه اوسي او په دې وپوهیږي چې د الله وعده رښتیا نه وه خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. کله چې موسی د خپل ځوانۍ پوره سن ته ورسید او د هغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ. موږ نیکانو ته هم دغسې مکافات ورکوو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. یو ورځ هغه ښار ته په داسې وخت کې ننوت چې د ښار خلک په غفلت کې وو. هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي. یو د هغه د خپل قوم څخه وو او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط. د هغه د قوم سړي د دښمن د قوم د وګړي پر خلاف له هغه نه مرسته وغوښتله. موسی هغه یو څوک ووهه او د هغه کار یې پای ته ورساوه. د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی وویل دا د شیطان پلمسون کار دی. هغه سخت دښمن او ښکارا بېلارې کوونکی دی. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بیا ویل ای زما پروردگار ما پر خپل ځان ظلم وکړ ما ته بخښنه وکړه. نو الله هغه ته بخښنه وکړه هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسی ژمنه وکړه چې ای زما ربه دغه احسان چې تا پر ما باندې کړی دی لدی ورسته به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نشم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
بل ورځ هغه د سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روانو چې په ناڅاپي ډول څه ګوري چې هغه سړی چې پرونه له دنه ننګه غوښتي و نن بیا دته د فریاد غږ کوي. موسی وویل ته خو په ښکاره توګه ډیر ګمراه سړی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بیا کله چې موسی راځه وکړه چې دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما همغه سی ووژنې لکه څنګه چې د پرون یو سړی وژلی دی؟ ته غواړې چې په دې هیواد کې د جبر کوونکي په حیث اوسېږې اصلاح کول نه غواړې؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. له ورسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویل ای موسی د سردارانو یعنی د فرعون د درباریانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کیږي له دې ځایه ووځه زه ستا خواخوږی یم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. د دې خبر لا اوریدلو سره سم موسی وویرید او په څارنه اندېښمن ووت او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه ما له ظالمانو څخه وژغوره. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. له مصر نه په وتلو سره چې کله موسی د مدین خواته مخه کړه نو ویل هیله ده چې زما رب ما په سمه لاره سیخ کړي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. او کله چې هغه د مدین د اوبو څاته ورسېد نو ویلیدل چې ډیر خلک خپل څاروي اوبو کوي او له هغه نه بیلې وی خواته دوه ښځې خپل څاروي ساروي. موسی له دغه ښځو پوښتنه وکړه تاسو څنګه اندېښمنې؟ هغه وویل موږ خپل څاروي ته اوبه نشو ورکولای تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بوزي او زمون پلار ډیر زیات سپینګیری سړی دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. د دې په اورېدلو سره موسی د هغو څاروي اوبه کړل. بیا یو سیوري ځای ته لاړ او ویل پروردګاره هر کېږنه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
چې ځان لا نو شوی چې له هغو دون جنونه یو په شرم او حیا سره را روانه د تراغله ویل زما پلار ته غواړي ته څو تا چې زمونږ لپاره څاروي ته وبو ورکړي دي د هغه اجرت درکړي موسی چې کله هغه ته ورغی او هغه ته خپل ټوله قصه واوروله نو هغه سړی وویل هیڅ مو ویریږه اوس تل ظالمانو څخه ژغورل شوی. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. هغه دون جنونه یوې خپل پلار ته وویل پلار جانه دغه سړی نوکرونی سه دای تر ټولو یو غوره څوک دی چې نوکرونی سي ځکه چې قوي او امانتکار دی. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. د هغې پلار موسی ته وویل زه غواړم چې له خپلو دغو دوو لوڼو څخه یوه تا ته په نکاح درکړم په دې شرط چې ته تر 8 کلونو پورې له ما سره نوکري وکړې او که 10 کاله پوره کړې نو دا ستا خپله خوښه زه پر تا سختي کول نه غواړم ته به ما ان شاء الله ښه سړی ومومې. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی جواب ورکړ دا خبره زما او ستا په منځ کې تصویب شوه له دغو دواړو مودونه چې هر یوه زه پوره کړم له هغه وروسته به بیا پر ما کوم زیاتی نه وي او چې لوز او ژمنه چې مونږ کوو الله ور باندې ساتونکی دی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. کله چې موسی موده پوره کړه او هغه خپل اهل او عیال سره روان شو نو د تور خواته یو اور په نظر ورغی. هغه خپل کور ولاو ته وویل تاسو اوسئ ما اور لیدلای دی خای زه له هغه ځای څخه خبر راوړم یا له هغه اور نه کوم سکروټه را واخلم چې تاسو پرې تود شئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هلته چې ورسید نو د ناو د غاړې په برکتی ټوټه زمکه کې لیوي ونې څخه غږ شو چې اے موسی همدا زه الله یم د عالمیانو مالک. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. او حکم ورکړ شو چې وغورځو خپل همسا څنګه چې موسی ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځيږي نو شای واړه وتښتید او هغه بیرته تر شا هم نه کتل. امر شو اے موسی راوګرځه او مو ویریږه ته بیخي په امني. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء
تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. خپل لاس په گریوان کې نه باسه ځلیدون کوي براوزی بیل څه تکلیف نه او لویر نه د ژغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخت کړه. دا دوه روخانه نښانی دي ستاد رب لوري د فرعون او د هغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره. هغوی ډیر نافرمانه خلک دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی عرض کړ زما بادار ما خود هغوی یو سړی وژلی دی ویریږم چې هغوی به ما ووژني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. او زما ورور هارون لمانه زیات د ژبې فصاحت لري. هغه لما سره د مرستيال په توګه ولېګه ترڅو چې هغه زما تایید وکړي. زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله فرمایل مونږ به ستاسو د ورور په وسیله ستاسو مټ قوي کړو او تاسو دواړو ته به داسې برلاسي در په برخه کړو چې هغوی تاسو ته هیڅ ضرر و نشي رسولای. زمونږ د نښانو په زور سره به غلبه ستاسو او ستاسو د پیروانو وي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا کله چې موسی هغه خلکو ته زموږ له روخانه څرګندو نښانو سره ورغی نو هغوی وویل چې دا له سختګي کوډونه پرته نور څه نه دي او دا خبره خو موږ د پلان نیکه په زمانه کې هیڅ کله نه دی اورېدلې. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسی جواب ورکړ زما رب د هغه چا په حال خبر دی چې د هغه لوري له هدایت سره راغلی دی او هغه ډیر ښه پوهیږي چې وروستی عاقبت د چا ښه کېدونکی دی. حقیقت دا دی چې ظالمان هیڅ کله بری نه مومي. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. او فرعون ویل اې د دربار خلکو زه خو خپل ځان پرته ستاسو کوم بل خدای نه پیژنم. هامانه لکشان خود خښلو په پخولو سره زما لپاره یو دنګه ودانۍ جوړ کړه. خای پر هغه باندې په خطلو سره زه د موسی خدای ولیدلای شم. زه خو دای دروغجن ګرم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هغه د هغه لخرې په ځمکه کې نه حق متکبر مغرور شول او دای وانګیرل چې هغه هیڅ کله زموږ لوري ته راګرځیدونکي نه دي.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. په پای کې موږ هغه او د هغه لخرې ونیول او په سمندر کې مو وغورځول. اوس وګورئ چې د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. موږ هغوی د دوزخ لوري ته بلونکي رهبران وګرځول او د قیامت په ورځ به هغوی له کومه ځایه مرسته ونشي موندلی. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مونږ په دې دنیا کې په هغو پسې لعنت وټاکه او د قیامت په ورځ به هغوی په زیاته غندنه کې اخته وي، یعنی د الله له رحمت څخه به محروم وګرځول شي. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. موږ د مخکنیو نسلونو له هلاکولو وروسته موسی ته کتاب ورکړ د خلکو لپاره د ذهني روښنايي سبب لارښوونکی او رحمت ترڅو چې ښایي خلک درس واخلي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. اے محمد ته په هغه وخت کې په لویدیځه څنډه کې موجود نه وې کله چې موږ موسی ته د شریعت د فرمان ورکړ او نه ته په شاهدانو کې شامل وې، بلکې له هغه وروسته ستاتر زمانی پورې مونږ ډیر نسلونه منځته راوړي او پر هغه باندې ډیره زمانه تیر شوې ده. ته د مدین د خلکو په منځ کې هم موجود نه وي چې هغه ته د زمون آیاتونه اورولای، خو د هغه وخت دغه خبرونو لیګون کې مونږ یو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. او ته د تور په لمن کې هم په هغه وخت کې موجود نه وي کله چې موږ موسی ته لومړی ځل आवाज کړو، خدا ستاسو رب رحمت دی چې تاسو دغه معلومات درکول کیږي ترڅو چې ته هغه خلک تنبیه کړې چې هغه ته لتان مخکې کوم تنبیه کوونکی نه دی راغلی، خای چې هغوی متوجه شي. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. او دا مونږ د دې لپاره وکړل چیرته داسې نوي چې کله چې د هغو د خپل کړو وړو له عمله پر هغو باندې کوم مصیبت راشي نو هغوی وایي ای پروردګاره تا ولې مونږ ته کوم پیغمبر ونه لیږي چې مونږ ستاسو د آیاتونو پیروي کړې وای او له مؤمنانو څخه شوي وای. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى
أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. مگر کله چې زمونږ له حضور څخه هغو ته حق راغی نو هغو وویل ولې ده ته هغه څه ورنکړای شول چې موسی ته ورکړای شوي وو؟ آیا دوی له هغه څه نه منکر شوي نه دي چې له دې نه مخکې موسی ته ورکړای شوي وو؟ دوی وویل دواړه کوړي دي چې یوه د بلې تایید کوي او ویې ویل موږ هیڅ یو نه منو. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ای پیغمبره دوی ته ووایه ښه نو د الله له لوري داسې کوم کتاب راوړئ چې له دغو دواړو نه زیات هدایت بخښونکی وي. که تاسې رښتیني یئ زه به د همغه پیروي وکړم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اوس که هغوی ستا دغه غوښتنه نه پوره کوي نو وپوهېږه چې په اصل کې دوی د خپلو خواهشاتو پیروان دي او له هغه چا نه به څوک زیات ګمراه وي چې له خدایي هدایت نه پرته فقط د خپلو خواهشاتو پیروي وکړي. الله دغسې ظالمانو ته هیڅکله هدایت نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. او مونږ پر لپسې هغو ته د نصیحت خبره رسولې ده تر څو چې هغوی له غفلت نه راویښ شي. کومو خلکو ته چې مونږ له دې نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي او کله چې دا قرآن هغو ته اورول کېږي نو هغوی وایي چې مونږ په ده باندې ایمان راوړ. دا په رښتیا سره زمونږ د رب لخوا حق دی. مونږ خو لا د پخوا نه مسلمان یو. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه کسان دي چې دوی ته به د دوی اجر دوه ځله ورکړي شي د هغه زغم ټینګار په بدل کې چې هغوی وښود. هغوی د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي او کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګښت کوي. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. او کله چې بابیزه خبره واورېدله نو په دې وینا سره ورڅخه په ډډه شول چې زموږ عملونه زموږ لپاره او ستاسې عملونه ستاسې لپاره. تاسې ته سلام دی. موږ د جاهلانو غوندې کړنلاره غوره کول نه غواړو. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبره ته چې چاته وغواړې هغه ته هدایت نشي ورکولای مگر الله چې چاته وغواړي هدایت ورکوي او هغه خلق ښه پیژني چې د هدایت منونکي دي. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وی وای کوم له تاسو سره د دغه هدایت پیروي غوړه کړو نو له خپل هیواد څخه به وتښتول شو. آیا داسې نه ده چې مونږ یو د امن ځای حرام د دوی لپاره استوګنځای وګرځاو چې د هغه لوري ته هر راز میوې را روانې دي زمونږ له لوري د روزۍ په توګه، خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهېږي. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. او څومره داسې کلی مونږ پناه کړي دي چې د هغو خلک په خپل ژوند ژواکې مغرور شوي وو، نو ګورئ هغه د هغو لویدلې مینې دي چې له هغو وروسته پکې ډېر کم څوک اوسېدلي دي، په پای کې همدا مونږ وارثان شو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. او ستا رب د کلیو هلاکونکی نو تر څو چې د هغو مرکز ته به یو پیغمبر نو لېږلی چې هغو ته یې زمونږ آیاتونه اورولي وای، او نه مونږ د کلیو هلاکونکي وو تر څو پورې چې د هغو اوسېدونکي ظالمان شوي نه وای. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تاسو ته چې هر څه درکړی شوي دي هغه محض د دنیوي ژوندانه وسایل او د هغه ښکلا ده، او څه چې له الله سره دی هغه له دې نه ډېر غوره او بیخي پاتې کېدونکي دي. آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. خانو هغه څوک چې له هغه سره مونږ ښه وعده کړې وي او هغه د هغې میندونکی وي، آیا د هغه چا په څیر کېدای شي چې هغه ته مو صرف د دنیوي ژوندانه وسایل ورکړي وي او بیا هغه د قیامت په ورځ د سزا لپاره وروستل کېدونکو څخه وي؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او دوی دې نه هیروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې تاسې پرې ګمان درلود؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. دغه وینا چې په کوم کسانو باندې تطبیقیږي هغوی به ووایي ای زمونږ ربه بېشکه همدغه خلک دي چې مونږ هغوی ګمراه کړي، مونږ دوی هماغسې ګمراه کړل لکه څنګه چې مونږ پخپله ګمراه شو. مونږ ستا په حضور کې د بېزارۍ څرګندونه کوو، دوی زمونږ بندګي نه کوله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
بیا به دوی ته وویل شي چې بلنه ورکړي اوس خپلو انګېرلو شریکانو ته. دوی به هغو ته بلنه ورکړي خو هغوی به دوی ته څه ځواب ورنه کړي او دوی به عذاب وګوري. کاشکې چې دوی د هدایت غوره کوونکي وای. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. او دوی د نه هیروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي کوم پیغمبران چې درلېږل شوي وو هغو ته تاسې څه ځواب ورکړی وو. په هغه وخت کې به دوی ته هیڅ ځواب په فکر کې ورنشي او نه به دوی په خپلو منځو کې یو له بل نه پوښتنه وکړی شي. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. البته چا چې نن توبه ویستله او ایمان یې راوړ او نیک عمل یې وکړ همغه دا هیله کولی شي چې هلته به له فلاح موندونکو څخه وي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ستاره پیدا کوي هر څه چې غواړي او هغه په خپل د خپل کار لپاره چې چاته خوښ شي غوړه کوي. دغه ټاکنه د دغه خلکو د کولو کار نه دی. الله پاک دی او ډیر لوړ دی له هغه شرک نه چې دوی کوي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ستاره پوهیږي په هغه څه چې دوی په زړونو کې پټوي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. هماغه یو الله چې له هغه پرته بل څوک د عبادت مستحق نشته. د همغه لپاره ثنا ستاینه ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. فرمان روایی د همغه لپاره ده او د همغه لوري ته تاسو ټول ورګزیدونکي یاست. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ای پیغمبره دوی ته وایه تاسو کله غور وکړ چې الله تر قیامت پورې پر تاسو د تل لپاره شپه خورا کړی نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسو ته رڼایي راولي. آیا تاسو نه اورئ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. د دوی نه پوښتنه وکړه تاسو کله فکر وکړ چې الله ته قیامت پورې پر تاسو د تل لپاره ورځ خورا کړی نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسو ته شپه راولي تر څو چې تاسو په هغه کې استراحت وکړئ شئ. آیا تاسو بصیرت نه لرئ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دا د همغه رحمت دی چې هغه ستاسو لپاره شپه او ورځ منځته راوړي دي تر څو چې تاسو په شپه کې استراحت وکړئ او په ورځ کې د خپل رب فضل ولټوئ. ښایي چې تاسو شکر ویستونکي شئ. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
دوی دې په یاد لري هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي بیا پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسې ګمان درلود ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون او مونږ به له هر امت نه یو شاهد راوباسو بیا به وایو چې راوړی اوس خپل دلیل په هغه وخت کې به دوی ته څرګنده شي چې حق د الله پلوته دی او د دوی هغه ټول دروغ به ورک شي چې دوی له ځانه جوړول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين دا یو واقعیت دی چې قارون د موسی د قوم یو فرد بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانه ورکړې وی چې د هغو کلیګانې د قوي کسانو یو ټولي لا بلا په سختۍ سره پورته کولای شوی یو ځل کله چې د هغه د قوم خلکو هغه ته وویل ما ویاړېږه یعنی ناشکری مکوه الله ویاړیدونکي یعنی ناشکر نه خوښوي وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين کوم شتمنی چې الله تا ته درکړې ده په هغه سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپل برخه مه هېروه احسان وکړه لکه څنګه چې الله له تا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه الله فساد کوونکي نه خوښوي قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون ویل دا هڅه ماته د هغه علم په اساس راکړی شوی دی چې زه لرم آیا هغه په دې پوه نه و چې الله لدنه مخکې ډیر داسې خلک هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته ډله درلودله له مجرمانو څخه د هغو د ګناهو پوښتنه سمدستي نه کیږي فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم یو ورځ هغه یعنی قارون د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت کوم کسان چې د دنیوي ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره وویل کاش کې زمونږ همغه څه وایي چې قارون ته ورکړی شوی دی دای خو د لوی برخې خاوند دی وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون حکم کسان چې د علم خاوندانو هغه وویل خواشینی د ستاسو په حال باندې د الله ثواب د هغه چا لپاره ډیر بهتره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نور کول کیږي مگر د صبر خاوندانو ته فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين
منتصرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننويست. بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه و چې د الله په مقابله کې د هغه مرستې ته راغلي وای او نه هغه خپل مرسته په خپل وکړای شو. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اوس هغه خلکو چې پرونی د هغه د منزلت هیله کوله وویل افسوس مونږ هیر کړی و چې الله له خپل بندگانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چاته چې خوښ شي پرې تنګوي. که الله پر مونږ احسان نه وای کړی نو مونږ به هم په ځمکه کې ننويستلیو. افسوس زمون په یاد پاتې نشوه چې کافران فلاح نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. غد آخرت کور خو به مونږ د هغو خلکو لپاره مخصوص کړو چې په ځمکه کې خپل لوی نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. څوک چې له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره له هغې نه زیاته ښه نیکي ده او څوک چې له بدۍ سره راشي نو د بدو عملونو سره رسونکو ته به همغسې بدله ورکړای شي لکه څنګه چې عمل کاو. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ای پیغمبره باور ولره چې د دې قرآن مسؤلیت پر تا چولای دی هغه یو ډیر ښه عاقبت ته ستا رسونکی دی. دغو خلکو ته ووایه چې زما رب ښه پوهیږي چې له هدایت سره څوک راغلی دی او په ښکاره ګمراهۍ کې څوک اخته دی. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ته هیڅ کله د دې خبرې هیلمن نه وې چې پر تا د کتاب نازل کړی شي. دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی نو ته د کافرانو ملاتړ مه کېږه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او داسې د هیڅ کله ونشي چې د الله آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا له هغو څخه راواړوي. د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هیڅ کله په مشرکانو کې مه شاملېږه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. او الله سره کوم معبود مبله له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. د هغه ذات پرته هر شی هلاکیدونکی دی. فرمان روایی د همغه ده او د همغه لوري ته تاسو ټول ورګرځیدونکي یاست.